كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ څه خبرو شروع د توحید د درسونو په باره کې پرونه مجمل لري درسونه ویلې چې دا باس پکې کیږي او دا پکې کیږي او دا خبرو ذکر کړل چې د عقیدې اساسي او بنیادی سبب چې هغه تقوا ده، هغه توحید دی. توحید چې کله بسړي کې نو عمل به قبليږي او هو محسن. ابن کثیر دې دا معنا کړی ده. توحید وسویل شي په لغت کې سره او په اصطلاح کې. لغت کې دا څنګه مصدر ده، وحد يوحد. باب التفعيلنا او شرع کې دی ویل شي افراد الله تعالی بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. یو سړی دی په تور مثال هغه د شي وایي چې رب العالمین یوازې الله عز وجل دی، بل هیڅ سره نشته. دا څومره افعال د بندگانو شي د یوازې رب العالمین پورې خاص دي، بل هیڅ سره به شریک نشته. څومره نمونه چې په قرآن او سنت کې ذکر کړی شوی د رب العالمین لپاره موږ به منو کوم چې داغه د شان سره مناسب، نه پکې تفویض کو، نه پکې تجسیم کو، نه پکې تعویل کو، نه پکې تعطیل کو. دې ته ویل کېږي توحید. د توحید ډېر اقسام دي چې شیخ عبدالسلام رحمه الله په خپل ترشید الاذهان کې ذکر کړی دي. حتی تر دې پورې ابن قیم په قصیده کې لیکي توحید ایجابي، توحید سلبي، توحید فی الاقوال، توحید فی الافعال. دغه سره سره متعدد اقسام نور ذکر کړی دي. خو غټ تقسیم لري توحید چې د اهل علم یو درې قسمه کړی دي: توحید د ربوبیت، توحید د الوهیت او توحید د اسماء او صفات. توحید د ربوبیت څه معنی؟ اهل علم فرمایي توحید د ربوبیت دي ته ویل کېږي چې یو سړی رب العالمین اکی واجب وګڼي په دې خبره کې چې دا څومره مخلوقات دي دا ټول فقط او فقط الله عز وجل پیدا کړی دی، بل چاله د عرش نیولې در پر شپ پورې دغه شان حکومت د رب العالمین په دې کې معنی بل چا به نه معنی. باران کوي نه کوي، یخني راولي نه راولي، ګرمي راولي نه راولي. تدبیر دې کې چې د کم شي لپاره کم د خیر فیصله ده، د نمو فیصله ده، ترقی فیصله ده، یوازې رب العالمین کړي بل چا نه. یاد شي وایا افراد الله تعالی بافعاله، الله عز وجل په خپل افعالو کې واضح کول. به تور مثال د مخلوق پیدا کول، مخلوق له رزق ورکول، دغه شان په چا د مرګ فیصله کول، په چا باندې د ژوند فیصله کول، باران را وروله، بوټي راټو کول وغیرہ. دې ته ویږي توحید ربوبیت. دا پیژندل پکار دی چې انسان کله دا او پیژني اول قسم توحید په دې کې راغی. دلیل په دار قرآن کې الله عز وجل فرمایي چې الا له الخلق، خبردار د دې په اختیار کې د ټول مخلوق او د پیدا کول والامر، امر په دې کې رب العالمین چلی کی. ابن کثیر به انترا خبره ذکر کړی ده چې کله یو سړی دا و چې دا پیدایش شو څوک یو په دې کې به امر د بل چا چلی کې لګډر خلکو شمس تبریز د انور راکته کړو. شیخ عبد القادر جنید دا بنده به ډېر استری ده وې دا سړی اصل کې په قران کریم کافر ده. او دې ځکه الامر به خلق من عطف کې معطوف جدا د معطوف علیهنا. ابن کثیر د ابن قیم رحمه الله دی بل مثلا دا تیر اوي سره غدا چې قران کریم ګوره مخلوق نه دی. کوم انسانان چې تقسیم د کلام کې دوه اقسام ولا چې دی ویل شي نفسي او دی ویل شي لفظي، هغه بدعي دي. ام دقه قران چې د ازم مخري خود له شوی د رب العالمین خبره. بل ذکر رب العالمین به فرمایي چې ولله ملک السماوات والارض، خاص د الله به اختیار کې حکومت د اسمانونو د قشان د اسم کې خلقن بالقن عبیدن خازن درې وړه معنا غانې کړې دي. السماوات جمع ویل د ټول اسمانونو پیدا ده، یا الارض پرې چې مفرد جنسي معنا مراد ده، یا په دې یوزمه کې اوسېدل یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دې تشهید په دې طریقه باندې چې چانه ولوي زمکر اعلان دکړه متقیو په دې غاړه کې ورواچي شو سي تراکات. کله کله دلیل ائتلافي ذکر کی قران کې الله عز وجل فرمایي چې قل اے پیغمبر اوایا من څوک ته هغه څوک چې تاسو رزق ورکړي د اسمان او د زمکې نه بره باران لاندې شینکی راټو کوله، او څوک دی هغه چې هغه تاسو اختیار دې خبرې ولري چې کوی سامع برابر کې کوی باسره برابر کې. و من یخرج الحي من الميت، څوک ژوند دی او باسي د مړي نه او باسي د مړي د ژوند دینه، عالم د جاهل نه، جاهل د عالم نه، اګې د چرګ نه او بچی د اګې نه، تیغ د دانی نه او دانه د تیغ نه، مسلمان د کافر نه او کافر د مسلمان نه. جامع آیت دی. و من يدبر الامر، او څوک تدبیر د کارونو کوي دا ټول به وشي د الله نه. فقل ورته افلا تتقون، تاسو ولې الله نه یری وکړي. دیم قسم توحید الالوهیت دی چې هغه ته ویل کېږي توحید فی العباده، توحید العباده. دا څه ته ویل کېږي؟ اهل علم فرمایي و افراد الله عز وجل بافعال العباده، څومره افعال د بندگانو چې دي هغه ټول رب العالمین پورې خاص دي. اکی واځي مونږ چې کوي بس دله به کوي، روزه چې نسی دله به نسی، حج چې کوي دله به کوي، توکل چې کوي په دمانه، نظر چې کوي دله پاره کوا، ایریګه دنه ایریګه، امید ساته دنه، محبت چې ساته د سره.
منځ ورسره برش رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې معلومیږي چې کله یو تاسو بچی دی وو کړو په عمر باندې شي امر د مانځه د لس کړو په عمر باندې شي به وای چې موږ نه کوي چې کله بالغ شوی کوي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا چې زندان کې واچوي او د امام شافعی او مالک مسلک دا چې حد په جاری کوي امام احمد سے جمهور علما او جمهور وسنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د کافر او د مؤمن مابین کې دا فرق شته په مانځه باندې دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم له بچکله پریشانی راغله نو مانځه په طرف باندې بشورو وشو هغه طرف باندې به قص کو صلات په ډیرو معناګانو باندې راځي لیکن په اقامت الصلات کې څو خبرې ځان سره ضروری ساتي یو دا چې د موږ وکړو همیشه وقت د مانځه په پیژنو موږ به مؤمنانو مابین کې راځو کوو موږ کې به خشوع وي موږ کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی دی خشوع به زیات حرکتونه به کې مکوا اقوا دی خو به کې ګورم التفات څلور قسم التفات دی یو دا منسینه اړول بری موږ برباد دی او بل دا څټ اړول په دې باندې موږ برباد دي بل دستور کو به کنجنو کې قتل نو عبد الله ابن عباس فروي شي ابلیس لپاره د خپل مانځ کې ځان له برخه برابر کړه او بل زړه توجه ده چې هغه د قوي خلکو د الله رب العزت په بل طرف باندې بیان وشي حتی تر دې پوري د معاذ بن جبل نه دا خبره نقل دی چې کله وسړي منځ کې د کی طرف 75 وسړي او چې فلا صلاتن لا منځ ونشو به زه حرکتونه چې کوي به پرمای دا خشوع ختمه ده سید ابن جبیر فرمایي سلوي کله یو مسکه کی طرف 70 سړی په ژوندل نه دی د چت نو مار را پرو ته خلک وته کېدل عالم منځ کې څه خبره وي دا زپ منځ باندې شروع کړي وا په پوهه نشو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری درې مرمه په دې سینه کې لګي لیکن منځ مشي جاری ساتي سفیان ثوری فرمایي چې کوم منځ سړی کې پای کې خوشونی تل برباد دی حسن بصری فرمایي په دې ور باندې جهنم له ورسي خوشو په دې راځي د منځ الفاظ به صحیح کې دغه معنا به صحیح کې د مونږ باخره مونږ وګړي دغه سلف تاریخ به کې وګوري قرآن باندې غمگین आवाज کې وای شتري له نږدې ودرېږي د ګوتره به حرکت ورکې تقریبا په دې کې 19 روایت د تجرید لبارک مولا قاری لیکلي دي یو باندې سندن کلام دی خو لیکن اتلس بالکل صحیح روایت دي هغه ایتونه حدیث کړه چې د خشوع بارک راغلي د اخرت سوچ د مونږ اهمیت اعظم بارک دا سوچ کو چې ورځ بر قیامت اعلان کیږي دا سبب بارک دا چې رب العالمین التم پاک او د سب چې ګوله ودرې دی په ورځ قیامت به شروع سپونه اتیا سپونه زموږ د امت اسلام مخې له ودرېږم فاتحه په دې کې کیفیت وایي چې استاد الله ما بین کې شریک ده او فرض ده به اعوذ بالله په اول کې وایي چې د ابلیس نه الله ما وساته بسم الله به وایي په دې کې چې تبرک د الله په نوم حاصل کی قران کریم له تدبر سره لکه دا مسجد د عبد الله ابن عباس ته د علي ابن ابي طالب دی د حسن بصري دی د ابن قیم دی رکوع سجده کې څومره عجیب حالات دي منهاج القاصدین او مغنی کې لیکلي دي چې حالات د تواضع تحیته کې به رب العالمین لوی رسول الله صلی الله علیه وسلم درود او اخر کې به کلمه شهادت او دعاګانې اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات الدعاء من الكتاب والسنه د امام قحطاني ته به ګوره وغټول د پټ کړ او الصيام روزه محمد رسول الله فرمایي چې دا قران او روزه د انسان لپاره سفارش کوي یو روایت کې دا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و د نور اعمال مبارک حدیث قدسی له بدله الله عز وجل ورکی د ملائکه په سره دې اجزی به یوم ندا چې زی بدله شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي زه په خپل بدله ورکوم حج په لغت کې ویل شي قصد په اصطلاح کې قصد کول د افعال امکنه مخصوصه ولا اوقات مخصوصه په افعال مخصوصه او توکل تفیض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره توکل دې تنشي ویل چې اسباب مې استعمال او محمد رسول الله دغه اوس په خپل استعمال کړي او صحابي له ویل چې وخه وتاړو به لاړ شه وقت البيوت من ابوابها ثمن اطلب الارزاق باسبابها نظر یره چې کوي واسه رب العالمین ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې لیکلي چې کله بشری من یره غالب وي به داغه پر اساسي بنیادی خبردار شلا ذکر دي لا اله الا الله امید به رب العالمین نساتي محبت برغه سره ساتي ورسره ان شاء الله محبت برغه خبرې مو د الله محبت په قران باندې راځي د الله محبت په منځ باندې راځي د الله محبت په ذکر باندې راځي د الله محبت د الله په نومونو راځي د الله محبت په دې راځي د خپل ژوند د الله په وړاندې قیدو باندې وتړه د الله محبت په دې راځي الله له وخت ورکا لکه ادب المفرد کې چې راغلي دي د الله محبت په دې باندې راځي د الله د اولیاء سره کینا د الله محبت په دې راځي د رسول الله تابعداري وکا د الله محبت په دې راځي د الله لپاره خلق سره دوستانه او دښمنی کوا د الله محبت په دې باندې راځي قران د شي غمگین आवाज باندې وایي د الله محبت په دې باندې راځي چې انسان د خپل نظر په قران کې بند د الله محبت په دې باندې راځي اهل الملک دي چې هغه کارونه وکړه مخکې ته يحب راغلي
د الله محبت په دې باندې لري چې کله انسان سب بدی وکي د الله محبت په دې باندې لري چې انسان کله تهجد وکي د الله محبت په دې باندې لري چې امانت ته حاضر ساتي د الله محبت په دې لري چې د وعده پابندي وکي د الله محبت په دې باندې لري چې درواغ نه ځان وساته نو توحید الالوهیت دې ته ویل کېږي افراد الله تعالی بافعال العباده د بندگانو څومره افعال دي کاغه منځ دي کاغه روزه ده کاغه حج دي کاغه توکل دي کاغه نظر دي کاغه یره ده کاغه امید دي کاغه محبت دي وغيرها سره دا ټول رب العالمین پورې خاص دلیل په سره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معنی دې پیدا کړی جنات او انسانان مگر دې لپاره چې مکلف کوم بخپله بنده دي جن مقدم کې ځکه اول پیدا شوی ده درې قسم مخلوقات یو شیطانان دي او پلار ابلیس دی یو جنات دي او پلار ابو الجان دی یو انسانان دي پلار ادم علیه السلام آیات باندې به سوال دی دلته ویل چې معنی دې پیدا کړی پیران انسانان مگر د بندګۍ لپاره بل ځکه جهنم لپاره پیدا کړی دی جواب دا دی چې جهنم کې انت الف لام مهدی دی مراد هغه معلوم پیران او انسانان یا یو ځکه غایت شهید او بل ځکه تکوینی سوال به پیدا لري چې کله دا پیران جهنم لار شي هم د اور نه پیدا لري نام د اور نه پیدا لري نور په اور باندې څه زول کوي خطیب شربینی لیکي الله عزوجل به دا بدلونه د انسانانو غول دي یا لکه څنګه چې ابن قیم فرمایي موږ د الله سم د خاور نه پیدا لري استاد امخ مشلق دی او باز څنګه درک کوي به سوال لري په آیات باندې دلته ویل چې ما جنات او انسانان نه پیدا کړی مګر د خپل عبادت لپاره دي خلکو دغه بندګي ونه کړه مفسرین لیکي لو اکلفهم بالعباده عبادت عامه او خاصه بل ځکه چې وعبد الله بندګي د الله او کې ولا تشركوا به شيئا هیڅ رب العالمین سره په هیڅ شي شریک جوړ نه کوي بل ځکه چې وما ارسلنا موږ د لګلې من قبل کستان وړاندې هیڅ رسول الا موږ ورته وحی کړی د دې خبره چې لا اله الا انا نشته حقدار د بندګي سوا زمانہ او فعبدون سما بندګي وکړي دریم قسم چې توحید فی الاسماء والصفات توحید فی الاسماء والصفات څه ته ویل کیږي کوم صفاتونه چې الله عزوجل ځان له منسوب کړي دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمال صفاتونه د جلال صفاتونه موږ به منو تشبیه به نه ورکو تمثيل به نه کو تحریف به نه کو تعطیل به نه کو قران کې الله فرمایي چې ليس كمثله شيء او بل ځکه فرمایي چې فلا تضربوا لله الامثال او بل ځکه فرمایي چې ولم يكن له كفوا احد او شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي الكلام في صفات كالكلام في الذات قران کې الله فرمایي ليس كمثله شيء هیڅ شی هغه غوندې نشته انت کاپ معنا د مثل دی څوک دا ليس مثله نو څوک دا کاپ زائد دی څوک دا معنا د عین دی علامه تفتزانی وایي چې کاپ معنا د مثل کا پرس کې اصول د الله مثل چې د مثل ختم شو دام ختم شو واځ الله پاتره خو به وایي چې هو سميع البصير الله ګور اوریدل کړي ولله الاسماء الحسنى د الله کل نمونه دي کل ولدي مسمى سره برابر دي شرعي دي شریک نشته او فدعوه الله یاد کې به په دې باندې پرې دې هغه انسانان چې الحاد کې په اسماء دغه په نمونه کې ورسره ان شاء الله د الحاد مسله راشي زرد چې دوی له سزا ورکړي چې ما د هغه څه کانو عملونه چې کوم عمل کړي دي دي کې څو خبرې ځان سره یاد ساتئ د توحید د درې اقسام چې هغه توحید په ربوبیت ته په الوهیت ته په الاسماء او صفات دی وبستر لازم دي یو بل نه جدا کیږي نه که انسان چرته په یو نه باندې راتګو کې په بل باندې راتګونه کې دا موحد نه دی او دویم خبره د آیات ساتي هغه کافران چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جګړه کړې و او اقرار په دې خبره باندې کوي چې رب العالمین رب دی مالک دی خالق دی مدبر دی احیاء کړی دا اماتت کړی دی باران راوري خو لیکن الله عزوجل دغه عقیده د وجنه دو په اسلام کې را داخل نکړه دلیل پیدا لري قل ورته وایا من څوک ته هغه څوک چې تاسو رزق درکې د برن اولان دي او څوک ته هغه څوک چې مالک دی د سمع او د ابصار ومن يخرج الحي سوق نو باشي د مړ د ژوندونه او ژوندې دي مړنه څوک تدبیر د کارونه کې دی بوې چې الله ورته وایي چې فلا تتقون دمر نه یریږي وجدا دوه قسم توحید نه منو دیو منو او دریم توحید د الوهیت دا موضوع د دعوت د ټول رسولان دین چې الله کله به دا خبره ذکر کوي څلور 50 حکمتونه دي د انبیاء علیهم السلام په دعوت کې ځکه دا د اساس دی چې ټول اعمال په دې توحید د الوهیت باندې بنا دي چې د بندگانو څومره افعال دي کوم دې کو روزه دا که جهاد دې که نظر دې که بل فقط رب العالمین پورې خاص دي کله چې انسان لا دا حاصل نشي دې ضد ورته حاصلېږي چې هغه شرک دی دې وجنه د رسولانو او د قوم په مابین کې جګړه چوا هغه په دغه توحید په الوهیت کې و الله رب عزت موږ تاسو یقیني موحدین جوړ کی سبا ان شاء الله کې د ژوند باقی د توحید اهمیت او د هغه په ذکر کوو بالله التوفیق